السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حق پرست د کونړ له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه 3 پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د سورة کهف لوستل د جمعې په ورځ څومره ثواب لري؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې زه معذور یم او دس مې ډیر زر ماتیږي. زه چې د سهار مونځ ته اودس وکړم، مونځ ادا کړم، بیا په جاینماز باندې ناست یم تر دې چې لمر را وخیږي، په همدغه مات شوي اودس د اشراق لمونځ کولی شم که نه؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې د سهار د سنتو او فرضو ترمنځ دعا کول څنګه دي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې د قرآن کریم په لوستلو کې سراسر ثواب دی. هره سوره چې د قرآن کریم یو مسلمان لولي، الله رب العزت به هغه ته اجر ورکوي، د هر حرف په بدل کې به الله رب العزت لس نیکي ورکوي. اما پاتې شو د سورة کهف لوستل د جمعې په ورځ، د دې د اجر او د ثواب په اړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ګڼ شمېر احادیث رانقل دي، ځینې قوي دي او ځینې ضعیف دي، خو به هر حال لوستلې د جمعې په مبارکه ورځ کې د اجر او د ثواب نه خالی نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، راوی د حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی، د حدیث حاکم را نقل کړی، من قرأ سورة الكهف كما انزلت كانت له نورا يوم القيامة. څوک چې سورة کهف په هماغه طریقه باندې ولولي لکه څنګه چې نازل شوی، همدغه سورة کهف به الله رب العزت د ده لپاره د قیامت په ورځ نور وګرځوي. او په بل روایت کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، څوک چې سورة کهف د جمعې په مبارکه ورځ کې ولولي نو ده لپاره یو نور روښانه کیږي. د ده د پښو نه واخله د آسمان تر کنارو پورې، او د قیامت تر ورځې پورې به دا نور همداسې روښانه او تابانه وي، او د دواړو جمعو تر منځ به الله رب العزت د ګناهونه ورته بخي. او په ځینې روایتونو کې راځي، څوک چې د جمعې په مبارکه شپه باندې سورة کهف ولولي نو ده دپاره نور روښانه کیږي، یعنی کم ځای کې دا دی د دې ځای نه تر بیت عتیقه پورې چې هغه کعبه ده، او لوستلې وروسته د طلوع د فجر نه تر غروب د شمس او د لمر تر پریوتلو پورې، که د جمعې د لمانځه نه مخکې لولي او که د جمعې د لمانځه نه وروسته لولي، الله رب العزت به دته همدا اجر او ثواب ورکوي. نور احادیث هم شته دی. په یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، څوک چې د جمعې په ورځ سورة کهف لولي، الله رب العزت به د مسیح دجال د فتنې نه وژغوري. الله الله زمون الله الله ټول صفات دي تعالی راي غني مولا الله الله زمون الله الله الله. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، په معذور سړي باندې لازم دي
چې د هر لمانځه لپاره به نوی اودس کوي او په دې اوداسه سره په همدغه وخت کې دننه چې څومره عبادات وي هغه عبادات کولی شي که فرضي وي که نفلي وي نو تا چې د سهار د لمانځه لپاره اودس وکړه په همدغه اوداسه باندې لکه څنګه چې ته د سهار لمونځ کولی شي همدارنګه په همدغه اوداسه باندې قضایي لمنځونه هم کولی شي سجدې تلاوت هم کولی شي البته د لمانځه د وخت په تیریدو سره اودس په خپله ماتیږي او د بل وخت لپاره به دوباره بل اودس کوي نو اوس چې لمر راوخوته نو د سهار د لمانځه وخت ختم شه نو چې د سهار د لمانځه وخت ختم شه اوس په همدغه اوداسه باندې ته د اشراق لمونځ نشي کولی که ته غواړې چې د اشراق لمونځ وکړې نو د اشراق د لمانځه لپاره به بیل اودس کوي خلاصة الفتاوه په لومړني جلد کې په 14مه صفحه کې په 3م فصل کې او علامه حسکفي په در مختار کې په لومړني جلد کې 315مه صفحه کې مطلب فی احکام المعذور په دې کې لیکي چې صاحب د عذر به اودس کوي لوقت كل الصلاة ويصلي بذلك ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام في الوقت فإن خرج الوقت ينتقض طهارته په دغه وخت کې فرضي لمونځ هم کولی شي نفلي لمونځ هم کولی شي اما چې کله وخت ختم شه د ده اودس ماتیږي چې اودس یې مات شه نو وروسته د دې نه بیا بل مونځ نشي کولی تر څو چې اودس تازه نه کړي نو کله چې لمر وخیږي د سهار د لمانځه وخت ختم شه چې د سهار د لمانځه وخت ختم شه نو اوس د اشراق لمونځ په هغه اوداسه باندې ته نشي کولی هغه اودس په خپله مات شوی که غواړې چې د اشراق لمونځ وکړې نو د سره به بیا اودس کوې او پاتې شو د سهار د سنتو او د فرضو ترمنځ اذکار کولی شي تسبیح ویلی شي د قرآن کریم تلاوت کولی شي او الله رب العزت ته لاسونه پورته کولی شي د خپلو د ګناهونو بخښنه د الله رب العزت نه غوښتلی شي کومه ستونزه نشته الله الله زمون الله 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 زمون الله الله انسان جن کا څومره یا ملائکان زما کی اسمانونه هم ستا د ثنا خوان زما کی اسمانونه هم ستا د ثنا خوان رب العالمین د ټول عالم بچا الله الله زمون الله 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 زمون الله الله